له مریخه وروستی پیغام. یو روبوټ خپله خدای پاماني وکړه. هغه روبوټ چې باید یوازې 90 ورځې کار کړی وای، په حقیقت کې 15 کاله په مریخ کې پاتې شو. هغه د سختو شګو، طوفانونو، یخو ژمو او تخنیکي ستونزو پر وړاندې ودرېد. خو کله چې د دوړو یو طوفان ټول مریخ وپوښلو او لمر یې پټ کړ، د هغې انرژي ورو ورو ختمه شوه. وروستی پیغام چې هغه ځمکې ته واستاوه داسې تعبیر شو: زما بیټرۍ خلاصه ده او دلته ډېره تیاره ده. دا روبوټ چې نوم یې اپارچونټي یا اوپي و، په 2014 کال کې مریخ ته ښکته شو. دنده یې د ډبرو او خاورې څېړنه وه. تمه کېده چې یوازې 90 ورځې کار وکړي، خو هغه 15,498 ورځې فعال پاتې شو. نږدې 45 کیلومتره یې سفر وکړ، د بلې سیارې پر سطحه د مارتون واټن. اوپي تر ټولو لوی یا لومړی روبوټ نه و، خو تر ټولو زغمناک و. کله چې یو څرخ بند شو، انجینرانو ورته شاته تګ ور زده کړ. کله چې حافظې ستونزه پیدا کړه، له 400 میلیونه کیلومتره واټن نه سیستم بیا سم شو. کله چې د تودوخې سیستم انرژي ډیره مصرفوله، هغه یې د لمر په لور دراوه تر څو انرژي جبران کړي. په 2018 کال کې یو لوی د دوړو طوفان مریخ ونیو. تر ټولو سخت طوفان چې تر اوسه لیدل شوی و. دوړو لمر پټ کړ او د اوپي لپاره دا معنا درلوده بشپړه تیاره. د جون په 10 یې وروستی بشپړ راپور واستاوه. بیټرۍ خطرناک حد ته رسېدلې، تودوخه راټیټېږي او پرته له لمره نه انرژي شته نه تودوخه. پرته له تودوخې الکترونیکي سیستم کنګل کېږي او له منځه ځي. وروستی تخنیکي پیغام یوازې شمیرې لرلې، خو یو انجینر هغه په انساني ژبه داسې واړاوه: زما بیټرۍ خلاصه ده او دلته ډیره تیاره ده. همدا جمله وه چې نړۍ متاثره کړه او میلیونونه خلک یې د یو روبوټ پر حال وژړول. ناسا تر 1000 ډیر ځله هڅه وکړه چې ورسره اړیکه ونیسي. 8 میاشتې هره ورځ سیګنال، خو ځواب نه و. وروستۍ هڅه د 2019 کال د فروری په 12 وشوه، چې ورسره یې یوه سندره هم واستوله. خو اوپي هیڅ ځواب ورنه کړ. هغه لا هم هلته ولاړ دی، په مریخ کې، د دوړو لاندې، له مړو بیټریو سره، او کمره یې هماغه لوري ته ده.
چې وروستی ځل یې کتل. یوازې په تیاره کې له هغه انسانانو نه 400 میلیونه کیلومتره لرې چې هغه یې جوړ کړ، نوم یې ورکړ او 15 کاله یې لارښوونه وکړه. موږ یو ساده ماشین بلې سیارې ته واستاوه، خو ورو ورو مو ورسره داسې تړاو پیدا کړ لکه د یو ژوندي موجود سره. دا د سادګۍ خبره نه ده، دا د هغه اوږده سفر کیسه ده. 15 کاله دوام، یوازیتوب، زغم او چوپه هڅه. دا ټول یوازې تخنیکي چارې نه دي، له دې نه یو ځانګړی شخصیت هم راټوکېږي. او کله چې هغه غلی شو، داسې احساس پاتې شو لکه یو څه رانه ورک شوي.